کم کم کسان چې لیلۃ القدر کې ډېر ډېر عبادت نشي کولی او غواړي چې موږ ته د په کروڑونو ثوابونه میلاو شي چې وی لږ شان عمل وکړو او په کروڑونو نیکۍ دې راته میلاو شي دغه ملګري دي دا ویډیو ضرور وګورئ په دې کې درته 3 عملونه ښیم چې په 3 واړو باندې به صرف 3 منټه لګي خو تاسو ته به په کروڑونو ثوابونه میلاویږي خو زما عزتمندو کوشش وکوئ دا ویډیو به د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کوئ د ویډیو کتونه مخکې دا شیر کړئ تر اختر راتلو پورې به دا 10 لکو کسانو ته انشاءالله رسو ټیک شو زما عزتمندو 3 عملونه دي 3 واړه درته وایم په توجه سره وورئ او درځي به انشاءالله اسم تاسو ته درځي او دا عملونه به ضرور کوئ نو تاسو ته به په کروڑونو او بلکې په کیربونو ثواب ملاويږي ټیک شو نو راځو عملونو طرف ته نو زمي عزت بندو په لیلۃ القدر کې عبادت کول که څوک لږ عبادت وکي او کډیر عبادت وکي دا د زرو میاشتو عبادت نه بهتر ثواب لري نو په دې کې تاسو ته 3 عملونه خیمه کنه نو دا عملونه به تاسو اختر راتلو پورې دا هر شپه به جاری ساتي ټیک شو ډیر آسان عملونه دي نو عملونه ته وښي په ترتیب سره زه تاسو ته یو عمل وایم ټیک شو جی ټولونه اولنی عمل زمي عزت بندو اولنی عمل دا دی کنه چې د اختر راتلو پورې تاسو هر شپه صرف اور صرف 10 روپے صدقه کوئ 10 روپے چرته غریب ته ورکوئ که څوک ډیر ورکول شي بیا ډیره بهتره ده خو که ډیر نشي کولی نو بیا صرف 10 روپے صدقه کوئ نو چې تاسو هر شپه 10 روپے د الله تعالی په لار کې چې د غریب ته ورکوئ کنه نو دې کې به یو شپه ضرور د لیلۃ القدر راشي د ادا ک لیلۃ القدر په شپې کې بم تاسو د 10 روپے ورکئ نو چې کومه د لیلۃ القدر شپه راشي کنه دا ک 10 روپے به بیا په 100 روپے باندې بدلېږي اوس ورته ګوره حساب درته کومه نو لیلۃ القدر چې دی دا د زرو میاشتو نه بهتره ده کنه نو په یوې میاشت کې 10 ورځې دي چې 10 ته په 1000 کې ضرب ورکړي دینه 30000 رالو 10 زره د دینه جوړ شي ټیک شه نو چې 30000 دا شول بیا وته په 10 روپو کې ضرب ورکړي نو 30000 ته چې کله په 10 کې ضرب ورکړي کنه نو دینه 3 لک جوړ شول 3 لک ته نه جوړ شوي نو چې تاسو هر شپه 10 روپے صدقه کوئ نو د لیلۃ القدر دا شپه چې کله راشي کنه په دې کې چې تاسو دا 10 روپے صدقه کوي نو دا 10 روپے به په 3 لکو باندې بدل شي نو چې دا 10 روپے تاسو صدقه کوي دا څه شوي چې تاسو 3 لک روپے صدقه کوي د الله تعالی په لار کې زمي عزتمندو سونه اوچت اجر ده 10 روپے تاسو په 3 لکو باندې بدلېږي او که بیا څوک هر شپه 100 روپے صدقه کوي نو دا 100 روپے به د لیلۃ القدر کې چې تاسو کله صدقه کوي کنه دا 100 روپے به په شپږ لکو باندې بدل شي او که 10 روپے صدقه کوي نو دا 10 روپے به په 9 لک باندې بدلېږي او 40 روپے به مو په 12 لکو باندې بدلېږي او 50 روپے به مو په 15 لکو باندې بدلېږي زما عزت مندو سوچ ته بیا خپل کوي چې 10 روپے زیاتوي دغه ورپسې 3 لک روپے زیاتوي زما عزت مندو دا روزو کې چې دا مالدار خلک دي کنه د چې دا دومره زیات صدقې کوي کنه نو د بنده زړه ته داسې اوپس کېږي چې کاش چې موږ هم دومره صدقې کړې وې قسم په الله تعالی زما خو ته سم دا زړه اوپس کېږي چې کاش چې موږ سره دومره دولت وي چې موږ هم د الله تعالی په لاره کې صدقه کړې وي موږ هم د غریبانو مدد کړې وي داسې نو چې بیا دې خوا سوچو کما نو د الله تعالی شکریه ادا کو چې یا الله تعالی څومره مهربانه بادشاه یې چې د یو شپې زمونږ 10 روپے ته په 3 لکو باندې بدلې زمونږ 100 روپے ته په 4 لکو باندې بدلې یا الله تعالی ته زمونږ 10 روپے په 9 لک باندې بدلې یا الله تعالی ته زمونږ 40 روپے په 12 لک باندې بدلې زمونږ 50 روپے په 15 لک باندې بدلې زموږ عزت مندو د الله تعالی بیا ډیر شکریه ادا کو چې الله تعالی موږ ته یو قسمه فرمایي بندگانو کچره تاسو د مالدار غونته صدقې کول غواړئ تاسو لږه صدقې ورکړئ خیر دی تاسو لږه صدقې په لیلۃ القدر کې ورکړئ د دینه زیات ثوابونه به درته درکوم کچره چا سوچ وته وکي کچا 50 روپے ورکړي 50 نه خیر 10 روپے کچا ورکړي د لیلۃ القدر چې کله راورسي کنه لیلۃ القدر د کی چې زمونږ 10 روپے په 3 لکو باندې بدلېږي زمونږ د 100 روپے په شپږ لکو باندې بدلېږي نو مالدار کسان ول شپږ لکه صدقه چته کړی دا کې دې شکړی وي شازونه در لک کسانی خو اکثر خودونه نشي کولای کنه په شپږ لک روپے خو څوک صدقه نشي کولای کنه نو زموږ عزت مندو الله تعالی را ته فرمایي بندا پر یو شپه کې تاسو صرف صدقه وکړئ
لکه شان پیسې وکئ په ډېر څه باندې بې درته بدل کړم. نو یو عمل به دا کوئ د اختر راتلو پورې هره شپه کم از کم 10 روپۍ صدقه کوئ. نو 10 روپۍ به ستاسو په 3 لکو روپو باندې بدلېږي. بیا ورپسې خپل حساب کوئ 10 روپۍ چې دي په 3 لکه او 20 روپۍ په 4 لکه او بیا ورپسې خپل داسې حساب برابروي. نو یو عمل دا شو. ټیک شو حاجي. اوس راځو دویم عمل ته. زموږ عزتمندو دویم عمل چې دی د قرآن پاک تلاوت. نو اسې خو د قرآن پاک تلاوت ډېر پکار دی په لیلة القدر کې. خو که څوک ډېر عبادت نشي کولی بیا د صرف اور صرف 3 پیری سورت اخلاص وایي، یعنی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا سورت اخلاص چې دی که نه دا به تاسو اختر راتلو پورې هر شپه صرف اور صرف 3 پیری وای. نو په عام ورځو کې سورت اخلاص چې دا 3 پیری سو کوی دی ته د یو قرآن پاک ختم ثواب ملاویږي. دا څه شو چې د یو پیرا مکمل قرآن پاک ویلې. نو چې تاسو اختر راتلو پورې هر شپه تاسو 3 پیری سورت اخلاص وای کنه نو دې کې به ضرور یو شپه لیلة القدر شي. نو دغه لیلة القدر په شپې چې تاسو دا 3 پیری سورت اخلاص وای نو به تاسو ته د څو قرآن پاکو ثواب ملاويږي، د څومره ختمونو ثواب به تاسو ته ملاويږي. اوس حساب ته وخت شته حساب کوم ښه. نو زموږ عزتمندو چې 3 سورت اخلاص په بدل کې یو قرآن پاک ثواب شو. نو لیلة القدر چې دی د 0 میاشتو نه افضل ثواب لري. نو په یو میاشت کې 1.5 ورځې دي کنه. نو چې دی 30 تا په 1000 کې ضرب ورکي نو دینه 30000 رالو 1.5 د دینه رالو. نو چې لیلة القدر په شپې ته تاسو 3 پیری سورت اخلاص وای کنه نو اوس په د 100 قرآن پاک ثواب ملاويږي، د 30000 قرآن پاک ختمونو ثواب به درته ملاويږي. الله اکبر. زما عزتمندو 1.5 قرآن پاک ختمونو ثواب تاسو ته ملاويږي چې لیلة القدر کې تاسو صرف 3 پیری سورت اخلاص وای. زما عزتمندو کوشش وکوئ هر شپه دویم عمل دا دی چې سورت اخلاص وای. نو که څوک هر شپه صرف 3 پیری سورت اخلاص وای کنه د 1.5 قرآن پاکو ثواب ورته ملاويږي. او که څوک هر شپه شپږ پیری وای کنه نو د 1.5 قرآن پاکو ختمونو ثواب ورته ملاويږي. او که څوک بیا 9 پیری وای نو لس کم 1 لاک پیری ختمونو ثواب ورته ملاويږي. او که څوک بیا 12 پیری وای نو 1,20,000 قرآن پاک ختمونو ثواب ورته ملاويږي. زما عزتمندو یا الله زبردست. زما عزتمندو د نیکو خزانه د زما عزتمندو کوشش وکوي چې څونه زیاتې دونه وای خو کم از کم چې 3 پیری خامخاوي تر اختر راتلو پورې هر شپه سورت اخلاص. ټیک شو 2 عملونه شول. اوس راځو دریم عمل ته. زما عزتمندو کوشش کوي چې اختر راتلو پورې هر شپه صرف اور صرف 2 رکعات نفل کوي. نو چې تاسو هر شپه 2 رکعات نفل کوئ نو دې کې به یو لیلة القدر هم شي. نو چې دغه لیلة القدر کې تاسو 2 رکعات نفل وکئ نو دا به په 100 رکعاتو نفلونو باندې بدل شي. اوس حساب ته د دې مغوږ شي. نو زما عزتمندو عام خبره ده لیلة القدر 0 میاشتو نه بهتره ده. نو یو میاشت کې 1.5 ورځې شوي نو چې 30 تا په 1000 کې ضرب ورکي 30000 ته نه راغلو او بیا دې 30000 ته 2 رکعات نفل لیکنا په دې 2 کې ضرب ورکي دینه 60000 رالل. نو لیلة القدر کې چې تاسو 2 رکعات کم نفل وکئ کنه دا په 100 رکعات باندې بدل شي، دا په 60000 باندې بدل شي، په 15000 رکعات نفل باندې بدل شي. الله اکبر. زما عزتمندو سوچ وته کوي یار د الله تعالی د قدرتونو ته د الله تعالی د خزانو ته څومره خزاني دي وسره څومره نیکه نه مونږ ته په دې شپې کې راکړي. 2 رکعات نفل ستاسو په 15000 باندې بدلېږي. دا 15000 رکعات نفل سکور شي 0 رکعات نفل هم څوک نشي کولی. زما عزتمندو د بنده سم خپې ماتې شي. زما یو ملګری دی اقبال جان نوم دی د مردان دی خو په ملیشیا کې نن سبا مسافر دی. دا بعضې مسافر زموږ ډېر ښه ملګری دي تعلقات ورسره جوړ شي. اقبال جان شو داسې ګلزاده بی دی او بختیار صاحب دی داسې نور هم د خیر نامې نه علم بیا دا نور مسافر به خفه شي. ټول مسافر زموږ د سر تاجونه دي زموږ ته دعاګانې هم دي خصوصا دعاګانې ورته کو ټول مسافر ته هر یو ملک کې اوسېږي. نو زموږ خو دا بعضې پکې ډېر ښه ملګري شي زموږ. نو زموږ عزتمندو زما دا یو ملګری دی اقبال جان د را سره یو ځلې ګپ لګولې خبرې را سره کولې نو راته وی نفل مې کول وی ما وی چې زه به نن شپې لا 100 رکعات نفل کوم، زه به نن شپه کې 100 رکعات نفل برابروم. وی 100 رکعات مې برابرول د خپې مې وی سمې ماتې شوې، خپې مو ډېر زیات دردونه شروع کړل خو آخر مې وی 100 رکعات نفل برابر کړل. نو زما عزتمندو سوچ وته کوي په 100 رکعاتو نفل باندې بنده ډېر زیات ستړی کېږي او خپې ډېر دردونه کوي او ډېر په ګرانه باندې 100 رکعات نفل کېږي.
خو لیلۃ القدر کې چې صرف دا 2 رکعاته نفل وکړي که نه نو دا د سلو برابر نه دي، د 200 نه دي، د 1000 نه دي، د 2000 نه دي، د 15000 رکعاتو نفل برابر دي. او بیا که چا چرې 4 رکعاته نفل وکړل که نه نو 60,000 ته په 2 کې بیا ضرب ورکړي نو 1,20,000 ته نه راځي. نو چې چا 4 رکعاته نفل هر شپه وکړل تر اختره پورې نو چې کومه لیلۃ القدر شپه شي نو دا به 1,20,000 رکعاتو نفل برابرې زما عزتمندو. بیا چې څونه ورپسې زیاتې دونه خپل حساب هم ورته برابروي زما عزتمندو. نو کوشش کوئ دا 2 رکعاته نفل کم از کم هر شپه کوئ او که زیات کولی شي بیا ډېره بهتره ده. نو دا 3 والا عملونه مې درته وښول، کوشش وکوئ چې هر شپه به دا جاري ساتئ. لږه شانتې صدقه او 3 پیرې کم از کم صورت اخلاص که زیاتې ویلی شي ډېره بهتره ده، او کم از کم 2 رکعاته نفل او که زیات کولی شي ډېره بهتره ده. ثوابونه مو اورېدل، ثوابونه څومره زیاتېږي دا عملونه به هر شپه تر اختره پورې جاري ساتئ. کوشش کوئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې پهلو کوئ، د ثواب په نیت باندې مخکې ټول ګروپونو ته شیر کوئ او هر ملګري شیر کوئ. دا ویډیو د هر چا لپاره فایدهمنه ده، دې کې هېڅ فرقه واریت هم نشته دی، د هر چا لپاره دا فایدهمنه ده او هر څوک د دې نه فایده اخیستی شي. ټیک شو. او بل یو گزارش ملګري بار په واتساپ باندې میسجونه کوي ستاسو ویډیوګانې اوس نه راځي. نو زما عزتمندو وجه دا ده چې پیجونه زما اکثر خرابېږي، 2 پیجونه غټ پیجونه یو پیج خراب شو بیا مې بل جوړ کوم خراب شو نو پته نه لګي چې څه وجه ده، والله اعلم، الله تعالی ته پته ده. خو دا بل پیج مو نوی جوړ کړی دی محمد قاسم، دا هم تاسو ځان سره لایک کړئ. خو خاص کر کوشش وکړئ زموږ یوټیوب چینل چې دی قاسم اسلامک میډیا، یوټیوب ته بلار شئ او هلته به سرچ کې ورکړئ قاسم اسلامک میډیا، دا لیکل به وکړئ قاسم اسلامک میډیا. نو تاسو ته به زما یوټیوب چینل راشي، دا تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ. نو دې ته بیا زه هر ورځ یا ویډیو ورکوم یا که نه وي نو 2 ورځې پس ویډیو ورکوم. نو دې نه به انشاءالله بیا تاسو ته ډېر څه میلاویږي او ډېر څه به انشاءالله د دې نه تاسو زده کړئ. ټیک شو. الله رب العزت مو خوشحاله باساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.